السلام علیکم، زه عملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. کورای 3 کورای 5 کورای 7 دا څه کنسپټ لري او همدا ډول جنریشن څه ته ویل کیږي. موږ باید کوم ډول جنریشن کمپیوټر واخلو او بل هایپر ټریډینګ کوم ټیکنالوژي چې دا څه لپاره استعمالیږي او دا څه دی. په دې ویډیو کې پر همدې موضوع باندې غږیږم تر څو ستاسې د کمپیوټر کوم کنسپټ چې دی هغه خلاص وي. موږ مخکې په کور باندې وغږېدو او نن به پر جنریشن او کوم موږ سره د کمپیوټر چې کورای 3 کورای 5 او کورای 7 دي پر دې باندې غږیږو. همدا ډول هایپر ټریډینګ په نوم باندې موږ سره ټیکنالوژي ده پر هغه باندې خبرې کوو. نو لومړی راځو کورای 3 کورای 5 او کورای 7 ته. دا موږ سره ټول ډیول کور کې راځي، خو دې کې خبره ده چې په دغه کمپیوټرونو کې موږ سره هایپر ټریډینګ په نوم باندې یو ټیکنالوژي انسټال ده. کله چې موږ کورای 3 کمپیوټر اخلو نو دې کې موږ سره مثال 2 کورې موجود وي، خو دغه کوم ټیکنالوژي چې موږ سره پکې انسټال ده د دې له وجې دغه موږ 2 کوره ډبل کیږي، یعنې چې کله ډبل شي 4 کوره ترې جوړیږي. همدا ډول که موږ کورای 5 کمپیوټر اخلو هغه کې هم دغه هایپر ټریډینګ ټیکنالوژي انسټال ده چې کله دې کې 2 یا 3 یا 4 کوره انسټال وي موږ سره یا موجود وي نو د دغه ټیکنالوژي له وجې زموږ د دغه کمپیوټر کورونه چې هغه ډبل شي. مثال که چېرته ته یو کمپیوټر واخلي هغه کورای 7 وي او هغه کې 4 کوره موجود وي د دغه ټیکنالوژي له وجې هغه ډبل کېږي بلکې 8 کوره ترې جوړیږي. که کورای 3 کمپیوټر اخلي هغه کې موږ سره 2 کوره موجود وي یعنې ډیول کور وي نو هغه بیا موږ سره د دغه ټیکنالوژي له وجې ډبل کېږي او 4 کوره ترې جوړیږي. اوس خبره یا پوښتنه دا ده چې تاسې باید کوم ډول کمپیوټر واخلئ. که چېرته ستاسې استعمال هغه پروګرامونه چې تاسې استعمالوئ هغه عادي پروګرامونه وي یا هغه روزمره پروګرامونه وي، لکه موږ سره آفس دی، موږ سره آفس کې بیا ورډ پروګرام دی، ایکسل پروګرام دی، پاور پوینټ دی، همدا ډول که فوټوشاپ یو نور هغه عادي پروګرامونه چې کمپیوټر باندې ډېر لوډ نه راوړي یا زور نه راوړي نو تاسو کولی شئ کورای 3 کمپیوټر واخلئ او له هغه څخه استفاده وکړئ. خو که چېرته تاسې یو څه دروند پروګرامونه استعمالول غواړئ لکه موږ سره افټر افیکټ پروګرامونه شو، اډوب پریمیر پروګرامونه شو یا نور داسې پروګرامونه شو، گیم کول غواړئ نو بیا تاسې له کورای 3 څخه صرف نظر شئ او کوشش وکړئ کورای 5 او یا هم له دې څخه بره کمپیوټر واخلئ تر څو ستاسې کارونه په ښه شکل سره سرته ورسیږي. ما مخکې ویډیو کې هم وویل چې کور د ټول د کمپیوټر کې معنا نه لري، همداسې نه چې ټول کمپیوټر په کور باندې ولاړ دی. د دې ترڅنګ نور شیان دي چې هغه به د نورو ویډیوګانو کې تاسو له تشریح کوم. مثال که کورای 5 کمپیوټر اخلي هغه سره ګرافیک موجود وي، هغه سره ریم موجود وي، هغه سره هارد ډسک موجود وي، نور داسې شیان وي چې هغه د کمپیوټر په تیزوالي کې او د کارونو په کېدلو کې ډېر مهم رول لري. نو فلحال موږ په کور کې غږیږو نو زه تاسو ته دا پیشنهاد کوم چې که چېرته تاسې دروند پروګرامونه استعمالول غواړئ، گیم کول غواړئ نو تاسو له پکار ده چې کورای 3 نه بیخي صرف نظر شئ، کوشش وکړئ کورای 5 او یا هم له دې څخه بره کمپیوټر تاسې پرچیز کړئ. نو دا موږ سره د کورای 3 کورای 5 او کورای 7 کنسپټ له دې نه علاوه موږ سره هایپر ټریډینګ چې کوم ټیکنالوژي وه د هغه په اړه معلومات. اوس راځو چې جنریشن څه ته ویل کېږي. ګورئ کمپیوټر کې یو مهمه پرزه ده چې د پروسیسر په نوم یادیږي یا سی پی یو ورته خلک وایي. دا چې دی موږ سره عموما له ټرانزسټرو څخه جوړ شوی، لکه څنګه چې تاسې په ویډیو کې ګورئ دغه ټرانزسټر یې په ټول کمپیوټر کې استعمال شوی او دا کمپیوټر ته په حساب پاور ښه ورکوي او د کمپیوټر کار ښه مخته وړي. څونه چې د دغه ټرانزسټرو سایز وړوکی کېږي هغومره د کمپیوټر پروسس د هغومره د کمپیوټر پرفارمنس هغومره د کمپیوټر د برق استعمال ښه کېږي. مثال که چېرته پخوا زموږ کمپیوټر سلو او دې کې دا ټرانزسټر کمزوري شي دا کم شي یعنې کوچنی شي نو زموږ د کمپیوټر پرفارمنس زموږ د کمپیوټر کار به تیزیږي او د برق استعمال به کمیږي. جنریشن راخیستل شوی له همدې څخه دی. انټل کمپني کال 2 کالو کې نوي نوي جنریشن بازار ته وړاندې کوي. کله هم چې نوی جنریشن بازار ته راغی تاسې په دې پوه شئ چې ټرانزسټر نور هم واړه شوي او نسبت پخوا ته په دې کې ډېر کار شوی دی او لا هم بهتر شوی دی. یعنې کله هم چې نوی جنریشن راځي تاسې په دې متیقن اوسئ چې دغه ټرانزسټرو باندې ډېر زیات کار شوی دی. په یو کمپیوټر کې په لکونه په میلیونونه په کروڑونه ټرانزسټر استعمالیږي تر څو کمپیوټر په ښه شکل سره پرفارمنس وکړي، تر څو کمپیوټر په ښه شکل سره کار وکړي. نو څومره چې دغه ټرانزسټرو سایز وړوکی کېږي نن سبا د دې سایز دې حالت ته رسېدلی دی
چې په سترګو د لیدلو وړ نه دي او لا هم خواري او کوشش په دې روان دی چې دغه ټرانزسټر نور هم راکوشنی شي تر څو زموږ د کمپیوټر کار په ښه شکل سرته ورسیږي او د دې چې کوم پاور دی یا د دې چې کوم برق دی هغه بچت کړی شي نو مطلب چې څونه تاسې پرمختللی جنریشن اخلي هغومره به د هغه ټرانزسټر واړه وي او د هغه پرفارمنس به ښه وي او د هغه برق استعمال به کم وي او څونه چې تاسې وروستی جنریشن اخلي د هغه کوم ټرانزسټر چې دی هغه به لوی وي د هغه پرفارمنس به نسبت پرمختللي ته کمزوری وي او هغه به تاسې نه برق ډېر زیات مصرفوي نو دغه وجه وي چې هر کله انټل په دې توانیږي چې دا ټرانزسټر یې واړه کړي که څونه کم هم وي خو چې پکې فرق راول یا وړوکی کړي او د دې پرفارمنس ښه کړي نو دوی بیا بل جنریشن وباسي بازار ته او بیا وایي چې جنریشن 9 جنریشن او 8 جنریشن دا جنریشن اوس فلحال بازار کې چلیږي نو تاسې همیشه چې کو مارکیټ ته د کمپیوټر اخلي نو اوس بس تاسې کانسپټ خلاص وي چې کور څه ته ویل کېږي کور آی 3 کور آی 5 کور آی 7 او دې کې بیا کومه ټکنالوژي چې استعمال شوې هغه څه لپاره دی همدا ډول جنریشن کوم جنریشن باید موږ واخلو نو تاسو به په دې کې کانسپټ بیخي کلیر شوی وي چې جنریشن څه ته ویل کېږي په بله ویډیو کې به همدې پورې مربوط نور مواد لکه موږ سره ریم دی کېدای شي په ریم باندې زه تاسو ته ویډیو تیار کړم همداسې موږ سره هارډ ډسک دی هارډ ډسک کې بیا موږ سره څو ډوله هارډ ډسک چې اس اس ډي هارډ ډسک او ایچ ډي ډي هارډ ډسک دی موږ سره چې پخوا ډېر زیات ایچ ډي ډي استعمالېدو اوس هم استعمالېږي بازار کې اوس څه ناسې اس اس ډي راغلی او کوشش په دې روان دی تر څو دغه ایچ ډي ډي هارډ ډسک له منځه لاړ شي او له اس اس ډي څخه په ښه طریقې سره او په نوې ټکنالوژۍ کې کار واخیستل شي ځکه د اس اس ډي هارډ ډسک سایز هم وړوکی دی پرفارمنس یې هم دی دا یوه خبره تاسو کمپیوټر ساینس کې همیشه ساتئ چې کوم څومره چې کمپیوټر ساینس کې د یوې آلې سایز وړوکی کېږي د هغه پرفارمنس ښه کېږي او د هغه کار لا ښه کېږي نو همیشه چې تاسو کمپیوټر کې اخلئ تاسو دغه شیانو ته په نظر کې د خپل دغه ریکوایرمنټس نظر کې ونیسئ او دغه کور جنریشن دا شیان نظر کې ونیسئ کمپیوټر واخلئ هیله ده چې په دې ویډیو کې تاسې د جنریشن او د کور آی 5 او 3 او 7 په کانسپټ پوه شوي اوسئ په بله ویډیو کې چې بیا بله موضوع تاسو ته وړاندې کوم تر هغه زه تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان